له دې مزنګ نه تر کوټي سنګي میرویس میدانه پورې د سړک د پراخېدو او خنډونو لرې کولو چارې روانې دي تر څو د سړک بنسټیز کارونو ته زمینه برابره شي. د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي له هوریت نیوز سره په خبرو کې وویل دغه 3226 متره اوږد او 80 متره پلن سړک به د 223 میلیونه افغانیو په لګښت په یو کال کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. تاسو به تر معلومیږي چې شخصا له کوټې څنګه څخه مخ پر دې مزنګ باندې دغه سړک توسعه کوي او د دې عرض ان شاء الله 80 متر ته رسیږي. 3226 متره د دې سړک اوږدوالی ده او تقریبا پر دې سړک باندې 222 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې مطلقاً خپل د کابل ښار له داخلي عواید څخه تمویلیږي. ښاغلي بارکزي دغه راضیه تکړه د دغه سړک په اوږدو کې 55 ملکیتونه تر استملاک لاندې دي چې د قانون له مخې به یې مالکانو ته بدیل حقوق ورکړل شي. د بارکزي په خبره د روان کال لپاره کابل ښاروالۍ د 4.4 میلیارډ افغانیو په ارزښت 115 پراختیایي پروژې په پلان کې لري. خو اوس دا خبر تاسو کولی شو چې تقریبا شاش کال کابل ښاروالۍ 115 انکشافي پروژې لري چې تقریبا 4.4 میلیارډ افغانۍ پر دې باندې لګښت راځي او مطلقاً خپل د کابل ښار له داخلي عواید څخه تمویلیږي. بلخوا ځایي اوسیدونکي د سړک په پراخولو خوښ دي. وایي د اوسني سړک سور کم دی او ډیر کله پرې د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله لاره بندیږي. په وینا یې د سړک په پراخېدو به دغه ستونزه ختمه او د موټرو د ګڼې ګوڼې مخه به ونیول شي. دا سړک خو اوله جای کم و خلک په تکلیف و موټران ناس وای کړی. دا سړک چې جوړ شي د خلکو به مشکلات هم ورسره حل شي او دا جای او دا ښار به هم پرې ښایسته شي دا ګڼو ګوڼه او دا بې جای ساختمانونه به هم ایسته شي. در قدم نخست بگوییم که سرک قبلا که ما که رفت آمد میکنیم خیلی به ما مشکل است. ما نمیدانیم مثلا دیرتر میرسیم یا مثلا دیگه ما همراه بایسکل رفت آمد میکنیم دیگه برای مردم خیلی مفید است. مخکې وختو کې مشکلات زیات و بیربار و رش و خلک په تکلیف و ایدو په جوړېدلو سره به خلک آسوده شي د سړک رش به کم شي او خلک به خپل موخو ته د زر رسېدو لپاره ورسېږي. موټر چلونکي وایي اوسنی سړک کمزوری دی او د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته ده. په وینا یې له دې مزنګ څخه تر کوټي سنګي پورې د زیاتو موټرو له امله لاره بندیږي چې د دغه سړک له پراخېدو سره به یا د ستونزه حل شي. و از زمانی که امارات آمده این سرکایی که جور میشه با منفعت دریورا و با منفعت ازدحام شهر کابل است چون ازدحام شهر کابل هم کم میشه و بسیار فایده داره. ما از امارات خوش هستیم به خاطر بهبود وضعیت ترافیکی بسیار کوشش میکنم که وضعیت ترافیکی بسیار خوب شود در کشور. میتونید در وقت وادیس در شبخانه برسانید شما سرگام کار عاجل دیگه داشته باشه میتونید در وقت وادیس در مقصد جاش برسم. اما تا فعلا این سرک بسیار بی‌ربار بود. یک جان تشکر میکنیم کسی که اقدام کردم که این سرک کلان ساختن برای مردم بسیار مفید است. والا چې دا جوړ شي بیخي فرصتیږي دا سړک هم جوړیږي هغه چې جوړ شي بیخي جوړیږي نو ها سړک فرصت دی او دغه چې دا بیروبار ده زیات. اوس وخت کې تاسو دا موټر په څومره حرکت ځای تاسو والا مخکې موږ په یو ساعت کې رفت آمد کوو اوس په یو نیم ساعت کې نه رسیږي. په دغه مسیر د سړک د پراخېدو په نقشه کې د خصوصي ملکیتونو ترڅنګ د برېښنا دولتي شرکت لوړو زده کړو وزارت او کابل پوهنتون هم شامل دي. د مسؤلینو په خبره د شخصي ملکیتونو مالکانو ته به په بدل کې حقوق ورکول شي.